وطنه دنګ دنګ په مخ درومه د افغان وطن په ننګ په مخه درومه د افغان وطن په ننګ په مخه درومه د ملي پاڅون غورځنګ په مخه درومه لر او بر در باندې ټول پښتون نازېږي لر او بر در باندې ټول پښتون نازېږي د آزاد وطن ملنګ په مخ درومه دا سپین سرې خویندې میندې او پلاران مو دا سپین سرې خویندې میندې او پلاران مو ستړي ټول له پردي جنګه په مخ درومه پښتنې ملالۍ ټولې در سره دي پښتنې ملالۍ ټولې در سره دي هم زلمي دي دنګ تر څنګه په مخ درومه د خوشحال له کوره داسې غږ راخېږي د خوشحال له کوره داسې غږ راخېږي د خوشحال د تورې شړنګه په مخ درومه احساس هر ځای مو ملګری د کاروان دی احساس هر ځای مو ملګری د کاروان دی سپین د امن ښکلي رنګه په مخ درومه د اخري وینا دپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ ګران مشر ستر سالار منظور احمد پښتون ته بلنه ورکومه چې دی راشي او تاسې ټول ورته ښه دروند استقبال وکړئ منظور احمد پښتون نر پښتون بهادر 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 پښتون زه ملک سپور چې هغه راشي مشر د لومړۍ په سر کې دا خلک دی خواته دا خلک دا ملګرو ته خواست دی چې ټول دغه ملګري د مخته راشي هغه نورو ملګرو ته به موقع میلاو شي چې هغه وروره هر وخت درته وایي دا خبره به سره منو دلته وبې چلوم بیا خیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د درا زنده ټولو ولسونو ته ځوانانو ته د زړه د تله سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترمو پښتانه د ډېر وخت نه په غمونو او دردونو کې وخت تېروي رازنده ولس څه ته راټول شوی دی د پاکستان میډیا خو کار نه پې لري د پاکستان واکدارانو ته پته نشته دی چې یو سپین ګیری پلار او تر ګرځي خپل زوی غواړي یوه مور په انتظار ناسته دی زوی یې ورک دی او نام یې څه او دغې ریاست یعنې زموږ د پلارونو خواهشات ګوره په زامنو باندې نام د انصاف ایښی دی خو د پاکستان ظالم ریاست تر اوسه پورې لا پښتنو ته انصاف ورنکړ دوه میاشتې وړاندې په ضلع ټانګ کې انصاف شاه ورک شو او ضلع ټانګ د ډي سي د کور سره آس پاس دا ریاستي کیلو په منځ کې انصاف شاه سره د دوو نورو کسانو ورک شولو پک ورځې پسه دوه چې کوم نور انجنیران و د انصاف شاه سره هغه خلاص شول مونږ حیران وو چې درې کسان نیولي وو په هغه کې دوه خلاصېږي دوه ازادېږي خو یو نه ازادېږي دغه یو وزیر اعظم پروګرام و دا د وزیر اعظم شهباز شریف پروګرام و خو تر اوسه پورې هغه وزیر اعظم د انصاف شاه نام هم باید د رازنده ولسونو ته یو پیغام راولږو چې موږ په دې کې ستاسو سره کره لږلی دی د څه وزیر اعظم دی دی د ولسونو وزیر اعظم دی که د جرنیلانو وزیر اعظم دی
که ته صرف د پنجاب فکر کوې د پښتنو یې نه کوې نو بیا دې دا راته وښایي څوک چې امتیازي سلوک څوک کوي په دې ملک کې دوې څوک کوي د پښتنو سره یو چلند د پنجاب سره بل چلند مونږ شروع کړی دی که دوی شروع کړی دی ریاست د پښتنو ژبه مني نه مني په نصاب کې تاریخ مني نه مني کلتور یې مني نه مني په عدالت کې انصاف ورته مني نه مني تش د ژوند حق یې مني نو د دغې ریاست پاکستان د ټولو قومونو په نمایندګي باندې د دنیا د هر ملک سره یو ایمبیسي خلاصه کړې ده خو موږ نن ورته وایو چې دا ایمبیسي صرف د پنجاب کېدلی شي زموږ نمایندګي په دې کمیشنر سپای ورکتی او که چا مونده که دومره دومره انعام هم دی او زموږ ډېر خلک ډېر عزتمن خلک په زرګونو ورکتي تر انصاف شاه پورې خو دغه میډیا چیرې دغه شایان نه کړل په هغه خبره نه وکړله دا امتیازي سلوک څوک کوي دا نسل پرستی په چا کې ده دا قوم پرستی په چا کې ده مونږ وکړه که دوی یې کوي دا ټول چې څه کیږي دا اصل کې ستا خاوره ته یو بل جنګ راوړي او دغه واقعیات دا د هغې دپاره بیا سبا د ثبوت په طور باندې رامخته کي په ټانک کې به یو اپریشن شروع کی عام پښتانه به مړه کي چې دلته خو خلک ورکېږي دلته خو وژنې کېږي دا ټول چلونه دي په دې خاوره باندې د نوي جبر کول بیا یې دا خاوره خرڅه کړې ده د دغه خاورې څه سامان یې په چین خرڅ کړی دی څه یې په امریکا خرڅ کړی دی خپل یې ډالر اخیستي دي په ما او تا سودا کوي خو ای پښتون قامه ای د درازینده ولسه والله دا پیاوړي خلک نه دي دا انتهایی ډارن خلک دي خو که پسې راپاڅېدلو دا د پښتنو مخه کله هم نشي لیدلی والله چې پښتانه راپاسي چې ته به ووینې چې بغیر جنګ هم د پښتونخوا درته پرېښودله تا ته در پاتې شوله خو مسله دا ده چې موږ سره بې اتفاقه یو موږ سره تقسیم یو موږ په پارټو کې تقسیم یو موږ په عهدو کې تقسیم یو دا ملا دی دا ملک دی دا د پلانکې پارټۍ دی دا د پلانکې پارټۍ دی سړیه ټول د یو وطن خلک یو سړیه ټول د یو قام خلک یو مو دین دی یوه مو ژبه ده هیڅ اختلاف نشته دی نور په دې تقسیم کې مه راځئ راشئ چې لاسونه سره ورکو راشئ د دغې وطن هره طبقه چې سره یو شو یو انصاف شاه نه زر انصاف شاه به بیا پیدا شي بیا به ستا وطن ته څوک ور هم نه ګوري خو بې اتفاقي په دې خاوره باندې ورځ تر بلې نوره هم د زیاتولو کوشش کوي نو موږ اول د ځان نه به شروع کوو موږ به په دې خاوره باندې هر وګړي ته احترام ولرو د دغې قام د دغې وطن راټولولو دپاره خو په یو شعوري توګه راټولولو دپاره به شپه ورځ کوششونه کوو دا د درازي مشران ناست دي ځوانان یې ناست دي تاسو په موږ غږ وکئ هر څه مو چې کول پی ټي ایم به ستاسو سره ولاړ وي که په دنیا کې د انصاف شاه دپاره احتجاج کې که په ملک کې کوې که روډ بند کوې که په چوک کې نه موږ به په اول صف کې در سره نه دا وړه مه شمېرئ دا ولسونه د ذات دپاره نه دي راوتلي دا د دغې خاورې د یو دردېدلې مور دپاره راوتلي دي دا د یو دردېدلي پلار دپاره راوتلي دي د دغو ملګرتیا چې څوک نه کوي موږ د هغو ملګرتیا نه کوو زمونږ هغه ملګري دي چې د دغې بېوسه او دردېدلیو خلکو ملګرتیا کوي نو زه په هر تنظیم غږ کوم چې راشئ د دغو خلکو ملګري شئ دا هغه خلک دي چې د خاورې اصلي بچي دي او په دې بنیاد باندې دوی دردول کیږي محترمو وخت ختم کېدو دی زمونږ د درازیندې د کلیو خلک دی هغه به کلي ته هم ځي خبرې را لنډومه خو د اعمالو وعده در سره کومه چې دا 3 ورځې ستاسو د در نه وې په دې نه پس تاسو بل کوم عمل کوو په هغه کې به هم مونږ در سره او که ډېره سخته ته مو هم لاس اچول مونږ به در سره خو یو خبره درته کومه تر هغې بیا حل نه کې چې دا دغې فوجانو کیلې دغه باندې را بدل شوي نه و مخکې ورته ناست نه و چې سړیه په دې وطن شې ستا نه بغیر
نشي څوک اغوا کولی راواله زمونږ سړي راواله چې د کومه ځای وي دا پاکستان د هر څه ډک دی او دلته عجبه خبره لګیا دی سړی اغوا شي بیا وایي چې پیسې راوړه شرم نه درځي دا وطن 100 کاله د دېګې وطنه ګاډر او ټیارن هم دلته یو وړل خرڅ یې کړل خلکو ورته په کورونو کې خلکو ته اوس د اغوستلو یوه کپړه ورپاتې ده او دلته خلک یوسي او وایي چې پیسې راوړئ تاسو موږ ته زمونږ په وینو خو کاروبار وشو اوس چې کوم درد او تکلیف تا ته رسوي په هغه باندې کاروبارونه لګیا کېږي نو حل یې یو دی اتحاد او اتفاق یې حل دی باشعوره کېدل د قوم باشعوره کېدل دغه یې حل دی راشئ ټولې طبقې هر څوک په یو ځای شو سره ولاکه دا ملک دا ملا دا د ټولو ګوندونو خلک دا که په یو ځای ورته ودرېدلو نو بیا به موږ ټول په عزت هم وو ټول به محفوظ هم وو او ټول به طاقتور هم وو خو که موږ سره بیل شولو بیا به ټول یو وخوري په یو باندې به راځي نو د دېګې دپاره به موږ هر وخت در سره وو دلته په سټیج باندې اول خبره وشوه چې موږ یې مننه کوو تاسو یې چا مننه کوئ زه خو ځان تاسو شمروئ په تاسو کې دننه شمرم د خپلو چا مننه کړې ده زموږ به مننه نه کوئ زه د درازینده هم یم زه د هر کلي هم یم زه د هر وطن یم په موږ به غږ کوئ موږ ته به دا ولسونه حکم کوئ آډر به راته کوئ احتساب به مو هم تاسو کوئ موږ ستاسو خلک یو هېڅ مننه نشته دی هر کله به دلته درته حاضر وو درازینده د خدای تل آباده لري خدای دې د وطن آباد لري انصاف شاه شیراني ده خدای زر کې راولي خو دا بغیر همت بغیر محنت بغیر خواري بغیر مزاحمت نه کیږي او دا مزاحمت کوو انصاف شاه به راشي زه نن هم درته وایم په انصاف شاه باندې هسې پیسې اخلي دوی کله وایي چې لاش دی او کله څه شی دي ژوندی انصاف شاه موږ ته په کار دی چې دوی یې موږ ته راوړي شپږ ورځې کې 2 کسان خلاص کړل نن 2 میاشتې کېږي په درازینده نه کېږي کار مخکې راځئ چې مخکې پې ورشو او که فیصله مو کوله GHQ په طرف به مارچ شروع کو انصاف شاه به غواړو په هر صورت یې غواړو دا ستاسو وعده ده هره ورځ به په دغې تعداد کې راځئ د انصاف شاه پلار خو به مایوسه کوئ نه چې څوک هم روزانه دلته په فارغ وخت کې د راتګ اراده لري هغه لاس پورته کوي د پلار یې چې وویني لږ داسې شئ دا ولسونه ستا سره دي بابا موږ ټول ستاسو سره یو موږ ډېره مننه مو کوم مازدیګر دی ناوختی درازینده ته به بیا هم راځو ما تل بیا ورته ویلي دي چې هر کله غږ کوئ موږ به در سره آخري خبره کومه څو ورځې پس په چمن کې هم جلسه ده موږ به تر ټولو زیات کمپین هلته هم د انصاف شاه دپاره کوو 9 تاریخ ته په موږ پابندي ده چې تاسو به جنوبي پښتونخوا ته نه ځئ محترمو پښتون وطن زموږ د نیکونو وطن دی زموږ تاریخي وطن دی په دې کې دننه د پنډې د جرنیل خبره نه منم چې ته به هلته ځې ته به دلته نه ځې دا زموږ وطن دی چې چېرته پکې ځو چېرته راځو په دې کې موږ کله هم د دوی خبره نه منو نو انشاءالله په ښکاره ورځ به دلته موږ داسې نه چې پټ ځو خپل وطن مو دی ښه په ښکاره به هلته هم ځو هلته به هم د انصاف شاه دپاره موږ انصاف غواړو په اسلام آباد ته ځئ د دنیا هر ځای ته ځئ موږ به درته حاضر وو د تقریرونو خبرې نه په عمل کې به انشاءالله هر وخت در سره وو ډېره مننه کوم خوشحاله ملګرو دعا به غواړو خو یوه خبره مشر تاسو ته وکوله چې په 8 تاریخ به دا زموږ خپل وطن دی موږ نه په پټه ځو نه په غلا ځو ښکاره به ځو په دې روډ پر مراڼي کام هم مشر غږ کړی دی چې مراڼی کام هم قافلې تیارې کوي د دې ځایه به د ما سره تر چمنه پورې مراڼی کام هم ځي او دا کامل لښکر دی کامل لښکر کې د ابدالي د وخته یې راواخله چې ابدالي د پانیپت جګړې له تله د مراڼي په هغه وخت کې 250 تنه ورسره تللي وه ستاسې د ټولو کول دی په خپلو ګاډو کې به دا مراڼی د مشر سره تر چمنه په قافله کې ځو تاسې تیار یاست انشاءالله د درازندې ځا به په ګڼ تعداد د مشر سره ځو سردار مولوي صاحب د راشي دعا در غواړي لیکانو زور راشته ولا دا خبره ده دعا غواړو دعا د کښېناسته